السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر درود شریف ویل پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا د الله د قهر او د الله له عذاب څخه د امان یو لار ده، د بچاوېدلو یو لار ده. علي کرم الله تعالی وجهه څخه یو روایت دی د که موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذکر د الله جل جلاله نه وای امر کړي یا ذکر د رب الجلیل نه وای ما تقربت الى الله تعالى الا بالصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم. الله ته به ما ځان وژندې کړی بلکې په درود شریف سره. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه واورېدل. هغه راته په مجلس کې وفرمایل جبریل امین راته راغلی او ویې ویل یا محمد علیک الصلاة والسلام ان الله عز وجل الله جل جلاله فرمایي من صلى عليك 10 مرات 10 واره کوي چا پر تا باندې درود شریف ووایه استوجب الامان هغه لره واجب سو امان خلاصوالی زما له قهر څخه. صفحه یوصل یواویه صفحه یوصل یواویه الدر الممدود في صلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. نو درود شریف پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا د الله جل جلاله د عذاب څخه د قهر څخه د امان زیرا ده. نن دی الله سړي ته په قهر سي الله دې نه راته په قهر کېږي، الله ته مو وساتي ستا له قهر. نو د الله له قهر سره عذابونه شته، د الله له قهر سره هر څه شته. الله چې په قهر سو د الله رضا بیا نشته. الله د مؤمنانو څخه راضي دي، ورڅخه راضي کېږي. نو که انسان ته په قهر سو بیا رضا نشته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په درود باندې دغه مقام لاسته راوړلی سي چې الله جل جلاله راضي کړي. یو حبیب دوست چې له دوست سره راضي سي بیا قهر نه ورته کوي، بیا عذاب نه ورکوي. نو تاسو په درود شریف باندې رب الجلیل سره تعلق پیدا کړئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په حق کې الله جل جلاله راته فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. راستولی مو د تاسو ته ای امت او الله خپل رسول ته وایي موږ راستولی یې ته و ستا امت له شاهد پر دې زیری ورکوونکی په جنت سره بیرونکی په دوزخ سره. د دې دپاره مو استولی لتؤمنو بالله ورسوله دې ایمان راوړو پر الله او د الله په رسول باندې وتعزروه وتوقروه. آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي لتؤمنو بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ته مو د دې دپاره ورستولی چې ستا تعظیم وکړي، ستا احترام وکړي. وتعزروه وتوقروه. نو دلته علماء کرام وایي چې تعظیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي، اجلال و احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي. امت په دې باندې مکلف دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم احترام وکړي. احترام په څو شانو راځي. په متابعت راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ځان کې عملي کړي. اوس خو سنت بدعت سنت سول، ژیره بدعت سوه پرېښولې، ننګوټه بدعت سوه. اوس که چا ښه ژیره خریلې وه وهلې وه نو په جامع کې ښه مډرن باندې شي. که یې څوک پخولی و په سر تور سر ګرځېدي، که یې څوک په پتلانه کې ګرځېدي. دا دنیا سرچپه روانه ده. نو الله جل جلاله وایي تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړئ، احترام یې وکړي. احترام په متابعت باندې وکړي، دوم په محبت باندې. دغه دوه شان احترام د تعظیم دي. متابعت پې کوئ، محبت پې کوئ. متابعت صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سیارت برابر ہے. محبت دا دی چې درود شریف به ډېر وایي. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي زه کوچنی وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راغلم وهو یصلي من اخر الليل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د اکا زوی و،
نو د رسول الله اسلام کله ورکلی په مدینه منوره کې نو دی وایي زه کشر وم د رسول الله اسلام مبارک سره په خونه کې پرېوتم د شپې په اخر کې رسول الله اسلام تهجد لمانځه ته راپورته سو په سولیتو خلکو زه یې شاته ودرېدم رسول الله اسلام ته لاس ونیولم او ورکش یې کړم په څنګ کې ودرولم چې رسول الله اسلام مبارک په لمانځه شروع وکوله ښه نستو زه بېرته راشاته سوم تأخرت ما بیرته تأخیر وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې لمونځ وکړي بیا یې ما ته وویل ولولې ولاړې ما څنګ ته ودرولې ما ورته یا رسول الله او ينبغي لأحد أن يصلي آیا مناسب دی چا لري ستا په څنګ کې لمونځ وکړي وأنت رسول الله تدع الله جل جلاله رسوله تدع الله جل جلاله حبيبه ایا مناسب دی چې الله رستا په څنګه کې لمونځ وکړي دلته ګوره که اوس ته د چا په څنګ کې ودرېږې نو تا او د ده یو مقام سو پر دا مځکه خو ته هم د ده پر ساوا او پر برابري باندې ولاړ او ته چې تر چا شاته یې دی تر تا له مخې نو خو دی تر تا محترم دی مخ ته دی ته شاته یعنې د صحابي جلیل عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې دومره ادب یې درلودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې پر څنګ نه ورسره درېدی او ینبغي لاحد ان یصلي حذاک ایا مناسب دی چا لره چې ستا په څنګ کې لمونځ وکړي وانت رسول الله ته د الله رسول یې رسول الله اسلام دا د محبت و ادب په تعجب کې واچو او دته دعا وکول نو ځکه رئیس المفسرین لقب ورکول سوی دی د قرآن په تفسیر کې په امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عظیم تفسیر ښه تفسیر د قرآن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه کړی بحر د دریاب د قبر کول سوی دی رئیس المفسرین د قرآن ښه ترجماني عبدالله بن عباس رضی الله عنه وکول دا په ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې دومره مشرفه سوی دغه روایت احمد ذکر کړی دی او هغه د وهابیانو مشر الباني هم صحیح کړی دی که وهابیان خو له د ادب څخه خلاص خلک دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د صحابه کرامو دومره محبت چې د ده وڅنګ کې لمونځ نه کوه او دی کشر صحابي و نو د مشرانو صحابه کرامو په څومره ادب و څومره محبت صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر نهایي محبت درلود دا خپلې لوڼې مبارکانې د صحابه کرامو دا د دوی په اختیار کې نه وي چې رسول الله اسلام به یو ځای ورکړي دوی بیا څه نه کې ویل یعنې ډېر صحابه کرام به راتلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته به یې ویل چې زما لور غټه ده یا رسول الله چا ته یې ورکړه رسول الله اسلام مبارک خپل پلانکي ته یې ورکړه الله جل جلاله دې موږ ته ادب را نصیب کړي الله دې محبت را نصیب کړي په دغه ایمانو په دغه اعمالو چې اوس په موږ کې پراته دي الله دې راسم کړي پر دغه بېډکه جنت ته ورسو موږ څونه لرې سو له دې نه څخه دا نوې ټکنالوژي و انټرنیټ څومره د دې نه څخه لرې کړو څومره یې له شریعته لرې کړلو څومره یې ازاد فکر کړلو څومره یې ازاد خیاله کړلو الله دې ادب را نصیب کړي ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا دی چې محبت یې وکړه متابعت یې وکړه ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره دا دی چې حرمین شریفین ته چې ورسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حضور شریف کې او هلته بیا ډېر په احتیاط باندې ګرځي عکسونه مه اخلي هلته ګپې مه کوئ دعاوې کوئ درود شریف وایاست الله جل جلاله دې په ځای درود زموږ څخه قبول کړي الله دې سبب د محبت وګرځي الله دې په ځای درود په برکت باندې موږ اهل جنت وګرځي نور خو هېڅ نه ده کړي الله جل جلاله دې دغه درود شریف چې موږ یې وایو کتابونه چاپ کړي دي الله دې هغه سبب د جنت جوړ کړي الله دې سبب د
د خپل رحمت وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.